السلام علیکم دوستانو. د پښتو مشهوره اداکاره کرن خان دغه فلمونه ولې پریښي وو او اوس واپس څنګه دغه فلمونو ته راځي، دغه ټول معلومات او ټولې خبرې زموږ سره شریکې کړي. ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. هغې سره زموږ څه خبرې هم شوي دي، هغه کلیپونه به هم له تاسو سره شریکوو. هغه ټول معلومات هغې په خپله موږ ته راکړي دي او د خپلې خولې نه یې دغه ټول حقیقت بیان کړی دی چې هغه اوس فلمونو کې ولې نه راځي او دغه فلمونه او ډرامې ولې پرېښودي. دوستانو، کرن خان چې د سنبل او د رانی خور ده، هغې په 2019 کې دغه فلمي نړۍ ته خدای پاماني ویلې وه او هغې ځان ته یو نوی ژوند شروع کړو. دوستانو، هغې په پښتو فلمونو کې، پښتو ډرامو او داسې ډانس البمو کې بلها کار کړی چې د هغې دومره مینوال دي چې اوس هم هغه په یوټیوب او په نورو پلیټفارمو سرچ کوي او د هغې ډانسونه او د هغې ډرامې ډېرې په خوند سره ګوري. کرن خان چې د خپلې جاندارې اداکارۍ په وجه باندې پیژندلې شوه، نو هغې پښتو ډرامو سره سره بیا فلمونو کې هم کار شروع، ځکه چې هر ډایرکټر به هغې ته کار ورکو او د هغې اکټیو اداکاري ډېره خوښه وه. هغې په سلګونو فلمونو او ډرامو کې کار کړی، ورسره دغسې البمې او شوګانې چې د هغې لکونه مینوال پاکستان او په بهر ملکونو کې جوړ شوي. خو دوستانو، کرن خان یو دم دغه شوبز ته خدای پاماني وکړه. د هغې غټه وجه دا وه چې کله هم د هغې سره زموږ خبرې وشوې، نو هغې وویل چې په 2018 کې زما واده وشو او د هغې نه پس بیا هم ما څه لږ ډېر کار کولو، خو ما بیا نشو کولی چې دغه فلمي نړۍ ته زه وخت ورکړم، ځکه چې زما اولادونه شو او زما بچي شو. نو په هغې وجه باندې د هغوی مستقبل باندې هم فرق راتلو، ځکه چې یو مور د خپلو بچو سره نه وي نو د هغوی اکثر بچي بیا بېلارې کېږي. نو په دغه وجه ما دغه فلمي نړۍ ته خدای پاماني وویلې. هغې دغه هم وویل چې په ما باندې د خاوند له طرفه هېڅ پابندي نه وه، ځکه چې زما خاوند زما یو ملګری دی او چې زه ورته څه وایم نو ما سره هر وخت په سخته کې مدد کړی دی. دوستانو، دغه وجه وه چې کرن خان دغه نړۍ ته خدای پاماني وویله او فلمونه یې پرېښودل. یاد دې وي چې کرن خان د سنبل او د رانی خور ده چې دا د لیلا نواب ترور هم کېږي. دوستانو، دغه د کرن خان باره کې ټول معلومات چې ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې دغه معلومات زموږ سره شریک کړي. نو کرن خان د ډېرو ډرامو او فلمونو هغه ستورې وه چې تر اوسه یې مینوال شته دی او په کمنټس کې هم دغه خبر موږ ته راځي چې د هغې باره کې موږ ته معلومات راکړئ. د کرن خان واده د خپل دوست سره شوی چې ډېر ښه زندګي تېروي او ډېر ښه لایف یې روان دی، چې اوس هم هغوی دواړه یو ځای دي او یو کامیاب واده د هغوی شوی دی او یو ښه ژوند یې تېرېږي. دوستانو، دغه ټول معلومات د کرن باره کې چې له تاسو سره مو شریک کړل، په لوی الله مو سپارم. زموږ چینل یار کلیکس ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.